د پښتو شو چینل درنو لیدونکو سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. قدرمنو دوستانو دا د یو بلې نوې ویډیو سره له نوې موضوعاتو سره حاضر شوی یم تر څو ستاسو لپاره یې وړاندې کړم. قدرمنو دوستانو دا چې اسلامي موضوعاتو لړۍ هم پیل شوې ده. زموږ له چینل څخه به په مختلفو موضوعاتو باندې اسلامي معلومات هم شریکیږي. نو اسلامي معلومات اسلامي خپرونې دي ترڅنګ نور معلومات هم راسره واورئ او وګورئ. قدرمنو دوستانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که چیرې غواړئ چې په هغې دنیا کې زما ترڅنګ ډېر نږدې واوسئ نو درود شریف زیات ووایئ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا درود شریف چې دا ډیر لوی مقام لري، تل وایي او ډیر ثوابونه لري. د دې ترڅنګ که چیرته غواړئ چې مثلا په خوب کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعې په شپه وګورئ نو هغه به یو نیک او بختور انسان وي. هغه څه ډول راځي کله چې تاسو ډیر عاجز اوسئ، کله چې تاسو اسلامي احکام په ځان تطبیق کړئ. په ځانګړي ډول درود شریف چې جمعې په شپه ډیر ووایئ، له سلو څخه زیات ځلې چې ووایئ او په زړه او په یقین سره یې دا ووایئ، تکرار یې کړئ، نو ترڅنګ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په خوب کې درشي. دا یو بهترین خبره ده او بهترین عمل هم ده. د دې ترڅنګ یوه داسې څو کلمې څو ټکي چې وزن یې ډیر زیات ده، لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم حدیث کې هم راغلی دي، دغه کم الفاظ دي خو زیات وزن کې درانه دي یا زیات ثواب لري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا هغه الفاظ دي چې ډیر زیات ثواب لري، باید تل ولوستل شي، تل باید ذکر وشي. د دې ترڅنګ جمعې ورځ هم ځینې آداب دي چې باید د جمعې په ورځ باید یو مسلمان هغه آداب مراعات کړي، لکه څنګه چې نبوي سنت دي، همدارنګه په احادیثو کې هم راغلي دي. لباس کول، لباس پاک لباس اغوستل، حمام کول، ترڅنګ نوکان ګردول کمښت کنه نوکانو کمول، او دې ترڅنګ په اوداسه سره مسواک وهل او ترڅنګ په ټاکل شوي وخت سره مسجد ته حاضرېدل، دا هم مسنون اعمال دي. او دې ترڅنګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث هم ده چې باید جمعې په ورځ هر مؤمن باید په ټاکل شوي وخت مسجد ته حاضر شي، جمعې لمونځ ادا کړي، ځکه جمعې لمونځ ډېر لوی مقام لري. ترڅنګ یو آیات شریف ده، الله تعالی فرمایي چې تاسو د جمعې په ورځ کله چې اذان وشي نو پیر او پلور یعنی خرڅول او اخیستل بند کړئ او مسجد په طرف لاړ شئ، رهي شئ، تر څو دغه چې جمعې ورځ د لمونځ ډیر مقام لري، جمعې ورځ فضیلت لري، دغه فضیلت څخه دغه ثوابونو څخه برخمن شئ. نو بناء ویلی شم چې یو بل د جمعې ورځ له آدابو څخه پیاز نه خوړل دي. پیاز ترک کړئ، پیاز مه خورئ، د دې لپاره چې مسجد کې که چیرې پیاز وخوړل شي نو بد بوی ځي، باید چې د هغې څخه هم ممانعات وکړئ. او ترڅنګ نور داسې مطالب چې موږ ولرو تاسو سره یې شریکوو تر څو وکولی شئ چې اسلامي معلومات مو لا بډایه شي. تر بلې یوې داسې ویډیو چې بیا زه حاضرېږم، تاسو په پاک رب سپارم. ښې چارې، پاتې ژوند مو نیکمرغه.